ننګرهار والي سره د یونیسف عمومي رئیس ولیدل. ننګرهار والي سره په هیواد کې د یونیسف ادارې عمومي رئیس او د ایکو سازمان د بشري مرستو استازي د روغتیا پوهنې او کډوالۍ په برخو کې د همکارۍ لیدنه وکړه. د کابل جلالاباد دویم لین سړک د لومړي فاز کارونه نږدې 100% ترسره شوي. د قراردادي شرکت مسؤل انجنیر وایي دغه سړک کارونه به په خپل وخت په ټاکلي معیار ترسره کړي. جلالاباد ښاروالۍ وایي په ښار کې د راتلونکي کوچني اختر له امله د ګڼې ګوڼې د کموالي په موخه ښاري پولیس ګمارل شوي ترڅو د ښاري نظم او رش کمولو لپاره دوامداره کمپاینونه ترسره کړي. د جلالاباد ښاروالۍ مسؤلین له خلکو هم په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. ننګرهار کې 803 کورنیو سره د خوراکي توکو نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په همغږۍ د دبليو اف پی او آی او ام موسسې په مالي ملاتړ مومندرې ولسوالۍ ته له تورخم څخه بې ځایه شوو 803 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو نغدي مرستې ترسره شوې. او د ننګرهار مرکز جلالاباد ښار کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست ګرځندوی ټیم له یو شمېر تولیدي فابریکو او هوټلونو څخه څارنه وکړه چې په ترڅ کې د خوراکي توکو 15 فابریکو د بوټانو 2 کارخانې او 3 هوټلونه وکتل شول.